قران کریم د الله جل جلاله نازنین ښکلی او مبارک کلام او د مسلمانانو د هدایت لپاره غوره کتاب دی. که د نیکمرغه او خوشحاله ژوند غوښتونکي وای نو د قران کریم ویونکي او عمل کوونکي جوړ شي، ځکه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ملګرو یا صحابه کرامو ایمان په همدې وجه د ټول امت مسلمان لپاره معیار وګرځېدو چې هغوی خپل ژوند د قرآني او نبوي احادیثو تر سیوري لاندې تیر کړ. نو ځکه د صحابهو ژوند د پوره خوښیو او خوشحالیو څخه مملو او ډک شو. هغه کورنۍ د الله جل جلاله د انواراتو او انعاماتو میلمانې وي چې د ورځې یا د شپې په جریان کې پکې د ښکلي کتاب قرآن کریم تلاوت کیږي، او دا کورونه د اسمان مخلوق ته داسې ښکاري لکه د ځمکې مخلوق ته چې د اسمان ستوري ښکاري. ژوند لنډ او کم دی. یوه ورځ داسې راتلونکې ده چې د مرګ پرښته به د دنیا سره اړیکه قطع او د آخرت ژوند ته به دې یوسي. راځئ دا لنډ ژوند د نړۍ تر ټولو ښکلی کتاب قرآن کریم تر سیوري لاندې تیر کړو، تر څو د دنیا او آخرت کامیابي مو په برخه شي.